برمل د پکتیکا سرحدي ولسوالۍ چیرې چې خلک د اوږدمهاله اوربند دایمي سولې او ولسمشر محمد اشرف غني د بریالیتوب په جشن راوتلي. دغه غونډه د ملک خورشید امان کټوازي په نوښت رابلل شوې وه. هغه په خبرو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د کلک ملاتړ ترڅنګ په اوربند او دایمي سولې خبرې وکړي. هغه ویل که سوله وي ژوند به مو ارام وي، اقتصاد به مو ښه وي، وژنې او ویره به په هیواد کې نه وي، خلک به د جنګ په ځای په ښوونه او روزنه کار وکړي، ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، کونډې او یتیمان به نه راپاتې کېږي. نو ځکه د وسلوال طالبان او افغان دولت د افغانانو د حق نارې ته لبیک ووایي. په خطر کې نه دلته له اشرف غني سره ټول افغانان، هغه که تاجک دي، هغه که ازبک دي، هغه که ترکمن دي، هغه که هزاره دي، هغه که پشیان دي، نورستانیان دي، پښتانه دي، دا ټول ورونه له اشرف غني سره ولاړ دي. هیڅ مشکل نشته. هغه خلک د قوم په نامه باندې په نورو نومانو باندې نه اشرف غني بدناموي او نه د دا وطن بدناموي او نه هیڅ کولی شي. انشاءالله موږ او تاسې دا میدان ګټلی. د برمل ولسوالۍ د احمدزي وزیر و مشرانو او ځوانانو په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې لسیزو جګړو خلک په ژوند کې ناهیلي کړل، خو وروستیو د سولې حرکتونو یې هیلې بیا یو ځل را ژوندۍ کړي. هغوی له امریکا، افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او د یو اوږدمهال اوربند او دایمي سولې د راتلو په موخه دي په خپلو کې له شرایطو تیر او د سولې لار دې خپله کړي. خو دغه د تاوتریخوالي کمښت باید په دایمي اوربند باندې بدل شي. نو سربازانو په لارې کې سارونه خواندي نه دي. خدای دې وکړي چې طالبان په دایمي اوربند له موږ سره وکړي او دایمي سوله دلته راشي. موږ سولې ته ضرورت لرو. دا هېواد ډېر وکړېدلو، 40 کاله کېږي جنګېږي. 2 تنه نور قومي مشران وایي هیواد مو یو داسې حالت کې دی چې له یوې خوا د سولې خبرې ګرمې روانې دي، له بل اړخه زورواکي په خپل سر موازي حکومت اعلانوي چې دا کار به د هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت بدې اغیزې ولري. ځکه افغانان د ولسمشر محمد اشرف غني ملاتړ کوي او د موازي حکومت جوړونکي یې قانون ماتونکي او خپل سري وبلل. چې زه به موازي حکومت جوړ کړم، افغانان ویښ دي، نه شي څوک غلطولی. انشاءالله وعده در کوو چې افغانان به همیشه وي، دغه مخالفین به ورکېږي لکه څنګه چې ورک شوي دي. چې څوک په تاجکستان ننوته، څوک په ایران ننوته، د پښتنو د زور مقابله دې نه کوي. چې دې نه دې کاروبار راځي ماله طرف غټ اپیل ده ورته، غټ عرض ورته لرم. خدای دې وکړي زما خبرې دوی ته مخامخ باندې واوري. د یادونې وړ دی چې زرګونو کسانو د انګور اډې په دروازه کې چې پاکستانیو ملیشو یې هم له نږدې لیدنه کوله، د سولې شعارونه ورکول او له پاکستان څخه یې غوښتنه کوله چې د جنګي ډلو ملاتړ دې نه کوي.